بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وای خاد او آباد اوسئ. نن دوه ټاپک دي، اهم خبرونه دي، دواړه موضوعات. یو امیر المؤمنین یعنی حضرت هیبت الله صاحب په حواله سره چې هغه باندې قتلانه ځانمرګي برید لکه اقدام شوی دی چې کې لږ زخمی شوی هم و. هغه خبر لږ لس ورځې وختینی دی، موږ ته مخکې نه میلاو شوی، خو اوس لږ تصدیق یعنی خبرونه گردش کې راغلل. په هغه حواله سره خبره کوو چې دا حمله چا کړې وه، څنګه شوې وه او د په شا څه دي. او بل دویم په دې کې دا کېږي چې کوم خبره کوو چې طالبانو منځ کې خپل منځ کې ګروپونو کومه معامله ده هغه روانه ده، نو هغې خبرې طرف ته څه اشاره ځي دې باندې لږ ډیټیل خبره کوو. او سره تجارت وزیر نور الدین عزیزی دلی ته رسیدلی دی، انډیا ته رسیدلی، بهارت ته وزیر تجارت او څه معاهدې شوي دي او دغه تجارت ویزټ یعنی دا خاص وزیر چې کوم د تللی پاکستان تاسو ګورئ تجارت چې کوم د ځای کې یا شخړې وجې نه یا څه معاملات خراب شوي، نو اوس دا پاکستان دپاره او افغانستان دپاره څومره ګټور دی او دغه څه اشارې ورکوي. په دې حوالې سره موږ خبره کوو، بیا لږ نور واړه خبرونه چې کوم چلیږي هغه باندې به رځو. خو ول رځو امیر المؤمنین حضرت هیبت الله صاحب په حوالې سره خبر چې کوم راغلی دی هغه خو دوه درې ورځې مخکې هم دومره ډسکشن کېده، خو موږ هم خاموش وو چې څومره پورې تصدیق نه وي شوی. اوس خو لا اوسه پورې طالبان حکومت ته دې خبر تصدیقي یا تردید هم نه دی کړی. هغه وجه دا ده چې د سی آی ای د امریکن کم انټیلیجنس سی آی ای دا دغه سارا ایډمنز چې کوم دغه په افغانستان کې هغه اوس خو ریټایر شوي ده، خو په افغانستان کې هغه ډېر زیات سروسز ادا کړي دي او ډېر زیات اثر رسوخ لري. هغې د خپل ایکس په ذریعه ټویټر په ذریعه باندې ورکړي ده او ډېر تفصیل سره هغه ورکړی دی. هغه لیکي چې دغه په 10 نومبر باندې 13 منټه پاسه 15 بجې ټایم هم ورسره منشن کړی دی. په کندهار کې یو مرکزي کومه مدرسه ده، په هغه مدرسه کې دغه حمله چې کوم ده په چاقو باندې هیبت الله صاحب باندې شوې ده چې دا حملهوار حافظ صدیق الله ول پلار نومې چې کوم دی مولوي محمد نبی خی او صوبه هلمند موسی کلی علاقې دغه کس خی او دا اهم کمانډر و، یعنی چې کوم د عمري لشکر دی په دغه جنګجو کې حفاظتي ډنچې کې د دې اهم رول و، لیکن عام کس خو هلته رسۍ ممکنه نشي کېدی هیبت الله صاحب ته. نو دغه هم په هغه لشکر کې یعنی په هغه آرمي کې شامل کسو کمانډر حافظ صدیق الله دا حملاور مغه او په دې حوالې سره اوس متضاد چې کوم خبرونه یا گردش کوي یا هغه کې دا هم گرفتار دی، دینه به هم تفتیش روان وي. خو دغه حملې په شا باندې اوس دا خبره هم ظاهریږي چې په طالبانو کې مضبوط یعنی ګروپبندي شته ده او دغه ګروپبندي کم نیت سره مختزي یا مختاروزي، خو دغه حملې یعنی داسې خاص باندې حمله داسې عام نشي کولی. بیا چې په صدیق الله په شا باندې څوک نه وي نو بیا هم نشي کېدلی. اوس لږ شک چې کوم دی حقاني نیټورک طرف ته هم ځي او بل نور ګروپونه هم دي، خو بهرحال دې طرف ته ډېر زیات ځي. اوس په دغه کې دا تفصیل هم هغه سارا ایډمنز ورکړی دی چې عمر لشکري چې کوم شمیره ده دا خصوصي جنګجو هغه دا چې د کې لکه څنګه آرمي کې خصوصي وي، نو دغه تقریبا 15,000 باندې دغه جنګجو مشتمل دي او په دې کې زر چې کوم خاص جنګجو دي هغه دسته په هغه باندې تعینات وي امیر المؤمنین باندې او خاص هغه ساتي. دغه شانتې نور هغه هم تفصیل یې ورکړی، خو بهرحال موږ خبر کم دی دا په ظاهره خو تاسو ته هم وړوکې ښکاري، خو د دې په شا باندې ډېر لوی بدلون اشارې دي او ډېر لوی محرکات دي چې به مخې ته څو ورځو کې راځي. چې تېر ویلا کې هم تاسو ته موږ لږ د افغانستان په حوالې سره د هغې حکومت په حوالې سره چې ظاهره خبره ده چې اوس نور ملکونه چې کم دي هغه ته خپې اډمې کړي دي چې دلته کې عوامي رای خیال وساتلی شي او بیا د چینجنګ خبره یو طرف ته یعنې بدلون خبرې روانې دي.
اوس بل خبر ته رځو، هغه د نور الدین عزیز صاحب وزیر تجارت چې هغه دا دلی چې کوم دلی ته دوره ده، په دې کې څه خبرونه انډیا چې کوم کوټ کړي دي هغه زه تاسو ته دا کوو چې په کې تجارت باندې ډېرې مهمې معاهدې شوي دي او تجارت لار چې کومه ده هغه یو د الوتکې په ذریعه باندې چې کم ریټ کې هغه تجارانو ته په موهې کوي، نو په د هوایي په ذریعه باندې به هغه تجارت ته وده ورکوي او دا تجارت پاکه کې وجه ده. اوس دا خبرونه خو راغلي دي چې تجارت باندې هغه کې معاهدې روانې دي، خو په دې په شا باندې یقینا چې دا خبره وا چې کوم 13 ورځو کې امیر متقي صاحب باقاعده توګه دا امیر متقي صاحب نه بلکې هغه هم باقاعده سخت هغه ورکړو چې دا هر وخت لارې بندېږي، خو بل طرف ته چې کوم مولانا مولوي برادر صاحب چې کوم بیان ورکړو چې درو میاشتو کې دغه معاملات تجاران چې کوم کړه تجاران دي د پاکستان سره معاملات ختم کیو، مو نور لارې د خپل موټه کې موږ ورسره د تعاون کوو. نو دا هغه طرف هغه چې کوم بیان او هغه خبره تاسو ته اوس وضاحت کیږي، او بل دا پاکستان چې کوم خپل طرف نه یو دباو پریشر کوشش کوي چې د سره موږ افغانستان یا طالبان حکومت باندې کوم خپل مطلبات دی ومنو، خو هغه ورته اوس تیارې نکړي دي. نو داسې دا ظاهریږي چې کوم مذاکراتو مکه پاکستان خبره نیولې ده، نو هغه منلو لپاره هغه تیار هیڅ قسم نه دي، بلکې دغه لارو بندیز باندې طالبان حکومت ته فرق نه دی غورځېدلی. او عام غریب خلک چې کم پاکستانیان دي، افغانستان دي، افغانستان کې موږ اکثر بار وایو چې کم تجاران دي او د پاکستان تجارت زیات دي، پاکستان ته زیات نقصان د پاره لحاظ سره رسی، خو بیا هم پاکستان لارې تړلو سره دغه قسم زور ورکوي، خو دا زور چاته رسی؟ غریب اولس ته رسی، او غریب اولس دلته کې الریډي په غمنې دی، بل دخوا جمع دی یخني ده، او افغانستان کې خو بیا یا یخ وي واوري وي. په دغه سیزن کې واپسي عمل چې کم دی متقي صاحب هم دغه درخواست کړو چې دا د وسار کړی شي، او موږ هم دا وایو چې د دې ټیم کې د دې واپسي عمل ورځي نه دي، او په دغه کې یقینا پاکستان وایي چې پالیسي او اقدام پالیسي نرمه د تلو په کې، خو بعضې نو کې تیزوالی دغه شانتې خبرونه بالکل راځي. او دغه خو نن ورځې ولا تاسو سره موږ تازه ترین خبرونه لږ دا شیر کړه، لږ شان به دغه چې کوم دا موږ افغان وروڼه دي دلته پاکستان کې مشکلاتو کې گیر دي او دغه وباسلو یعنی تجاران خاص کر خبره کو، نو هغه باندې اوس هم خبرې روانې دي، خو پاکستان دی وخت کې د کوم شخړه راخستی دا د انټرنیشنلی سطح باندې خبرې دي، او په دغه کې نږدې ورځو کې دا کې دي چې د ایشین کنټریز چې کوم دي دا کینی دا غونډه وکي او مخې ته تاسو ته خبرونه راشي چې افغان طالبان نه څه غواړي او څنګه دغه پروسس مخې ته بوتل غواړي. بل طرف ته دا مهاجرت سیستم پاکستان کې ختمول دا پالیسی اټل دا وایي دا بالکل پاخه ده، نو څومره افغانان پاتې کیږي په لیګل طریقې او په ویزا سیستم باندې چې هغه سیستم کې یا بهتري نظر لږ پالیسی کې شته، خو بهتري په نظر نه راځي چې افغانانو ته لږ راحت ورکړي شي. نو په دغه باندې خبرې خو روانې دي چې څه نه څه کول پکار دي، خو لا فعل صورتحال تاسو مخې ته دي او دغه حوالې سره تاسو ته تازه ترین شیر کړل. کوم ملګرو اخیره پورې دا ویډیو لیدلی خو خصوصي شکریا ماده کو، کوم ملګرو نیم سبسکرایب کړئ نو چینل لازمي سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.